دا ورو سوال کړی دی چې ما مسافري کوله په یو ملک کې او هلته ما داسې مالي معاملات کړي دي چې د بعضو خلکو حقونه پکې ما خوړلي دي. اوس چې خپل ملک ته راغلی یم نو دغه خبره کې شکي یم او سوچ کې یم چې دا به څه کېږي او څه به نه کېږي او توبه مې ویستې ده او د الله په لار کې معلوم لګوم خو حل څه دی د دې خبرې د دې ګناه نه د خلاصي. الجواب دا خبره یاده کوي د خلکو حقونه اغستل په ناروا طریقو سره او د دې خوراک دا معمولي مه ګڼئ. ګورئ دا غټه ګناه ده او دې بعضو ته دا پردی مال او پردی حق بلکل څه نه ښکاري، بس لګیا دي او که زموږ د خلکو حالات ته وکتو نو جړا به درشي او موږ نښتې په حاکمانو پورې یو. وزیر اعظم دومره غلا وکړه او صدر دومره غلا وکړه او پلاني دومره غلا وکړه، هغه د هغوی غلاګانې به وروسته ګورو، اول راځو چې ما ورته ځان وګورو موږ څومره اوبو کې یو. موږ به چېرته غلا نه یې کړي که نه، موږ پاک صفا یو. ته دلته معاملات د دې مسافرو وګوره او دا حقایق دي که څوک وایي چې نه داسې نه دي، داسې ځان په زور جاهل کوي چې دلته څومره موږ دوکې دړکې کوو، دلته موږ څومره اخوا دېخوا کوو په دې مال ګټلو کې. د ملک خبره خو پرېږده، هلته خو چې څه کېږي نو توبې به وباسي. ظلم زیاتی، پردي حقونه نیول، دا خو هلته خلکو داسې ګف ښکاري او بیا موږ نښتې په حاکمانو پورې او مشرانو پورې. ژیره دا نو خو دغه زموږ سزا ده چې داسې حاکم په تا مسلط کېږي. ته ځان ولې نه برابرې؟ ته ځان برابر که. لکه یو پیر چا علي رضی الله عنه ته وی د کله نه چې ته خلیفه شوی د فتنې د خوارجو فتنه د قدریو او دا قسمه خبرې د هغه په وخت کې راوتې وي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه وه، د عمر بن خطاب وی دا فتنې نه وي. هغه ورته وایي ځکه چې د هغه کشران زما په شان وو، زما کشران ستا په شان دي. هغوی چې کله خلافت و نو لاندې خلک یې زما په شان وو، ځکه هر څه برابر وو. نن ته یې زه رباندې مشر یم. مطلب دا دی چې زموږ د اعمالو د لاسه دا فتنې راځي. هغه په دې خبره دا سړی پوه کړو. زموږ دا مطلب دی چې یعنې موږ به هر څه کوو خو زموږ که اوس د یو مسلمان نه تپوس وکړو انټرویو یې ترې واخېسته چې ته په ملک باندې څنګه وزیر اعظم غواړې، دی به راته پوره د عمر بن خطاب صفات بیانوي چې د شپې په کوڅو کې ګرځي، زما ور ټکوي، زما نه تپوس کوي چې ته غریب یې که ته مالدار یې او زما دپاره دا کوي او زما او ته به څه کوې؟ نه یاره موږ خو به چې خپله مرضي کوو او ته بلې موضوع ته یې واوړېدې چې ما ورته نه برابرېږو، معاشره نه برابرېږي، قوم نه برابرېږي. قوم عبارت ته څه نه دی او زما او ستا نه دی که نه. قوم څه ته وایي؟ افراد دي که نه. هغه افراد څوک دي خو ما ورته یو که نه. معاشره هم دغې ته وایي، قوم هم دغې ته وایي، کور هم دغې ته وایي، خاندان هم دې ته وایي چې دا ټول عبارت دی د افرادو نه. هغه افراد منګه یو. دا دوکې دړاکې دا معمولي خبره مه ګڼئ چې یاره ما یو سړي ته دوکه ورکړه او خبره ختمه شو، یا د هغه ما ته 100 روپۍ کېدې ما ورته ووایي چې یاره 80 کېدې او بیا ورسره وخاندې وایي 30 مې ته واخېستې او ته نن خاندې خو په هغه ورځ به څه کوې چې کله د قیامت په ورځ د الله هغه ته مخامخ کړي او هغه تا ته مخامخ کړي او تا ته وایي چې ته دا حق ورکړه، په هغه ورځ به بیا څه کړي؟ یو پیسه روپۍ نه یو پیسه د دې په باره کې سوچ کوه. او ځکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من كانت له مظلمه لأخیه من عرضه او شیء ته غوږ کېږدئ، چا که د خپل ورور نه څه مال خوړلی یا یې د هغه بې عزتي کړي، یعنې د هغه په عزت کې ګوتې والي. عزت کې ګوتې وال څه؟ په کور والا پسې خبرې، په خور لور پسې خبرې، په هغه پسې خبرې چې یاره دی داسې دی دی دا دی دا او داسې څه کړي. فلیتحلله منه اليوم، نن دې ځان د دغه حق نه خلاص کړي.
که سمال یې خوړلی هغه دې واپس ورکړي، که څه داسې اخوا دېخوا د هغه په عزت کې ګوتې والي د هغه نه دې بخښنه وغواړي. قبل الا یکون دینار ولا درهم، د هغه ورځې د راتلو نه مخکې چې نه به دینار او نه به درهم وي. په هغه ورځ به نه دینار او نه درهم وي. ښه نو څه چل به کېږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د نیک اعمال به راواغستی شي او هغه سړي ته به ورکړی شي. او که چېرته د ده نیک عمل د سره نه وي یا نیک اعمال یې ختم شي، نو د دغه خلکو ده چې حقونه د والي دي او ظلم او زیاتۍ ورسره کړی دی، د هغوی ګناهونه به راواغستی شي او په ده به له پاسه کېږي. نو موږ کړي څه دي چې لا موږ پکې دې ته هم ډډه والی چې زه د پلاني په ما باندې حق دی او هلته هم کنځلي کړي دي او هلته هم حق خوړلی دی او هلته هم ګزار ورکړی دی او هلته هم د چا په عزت کې ګوتې والي دي او دلته هم دروغ ویلي دي او هلته هم دوکه ورکړې ده او هلته هم حرام خوړلي. ته به د چا چا حق د قیامت په ورځ ورکړې او تا سره داسې چې ته به ورکړې. نو اوس دا رور تپوس کوي زه ملک ته تللی یم او دا به څه کېږي. یعنې وروسته به یې موږ سوچ کوو دا به څه کېږي. دا طریقه د مسلمان ده چې دی به خیال کې هرې معاملې ته چې دې کې چا سره ظلم او زیاتۍ خو نشته. نو امام نووي رحمه الله په خپل کتاب ریاض الصالحین کې دا خبره کړې ده، وی علما وایي چې توبه واجبه ده د هرې ګناه نه. نو بیا ګناه وي په دوه قسمه ده. یوه ګناه هغه ده چې د بنده او د الله په منځ کې ده. نو د دې دپاره درې شروط دي، هغه درې ذکر کړي دي، څلورم ورسره نور علما ذکر کوي چې هغه موږ څو پیرې بیان کړي دي. یو شرط وی دا دی چې دا ګناه به پرېږدي، د کومه ګناه نه چې دی توبه وباسي که نه دا به پرېږدي. دویم شرط د هغې دا دی چې دی به پښیمانه وي یا خپیمانه به وي په دې ګناه باندې ټول عمر له، دا نه چې خلکو ته یې رایدی او فخر به کوي چې موږ به پوخا دا چل کوو. دریم دا به د ده په ښه ارادې چې دا ګناه بیا نه کوم. دا درې شرطونه. څلورم ورسره علما نور ذکر کوي. یو بل ذکر کوي چې دا په هغه وخت کې توبه وباسي کوم وخت کې چې توبه قبلیږي. د توبې د قبلېدو وخت هغه د سا د روح مرۍ ته را رسېدلي، د دې نه مخکې توبه قبلیږي. اوس دې نه بعد که څوک توبه وباسي حدیث کړی د توبه نه قبلي، یا نور چې کله د مغرب نه راوخیږي بیا توبه نه قبلیږي، توبې دروازه بنده شو. نو بیا دا وایي وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي، او که چېرته د دې حق تعلق د انسان سره وي، یعنې هغه اولني خو هغه ګناه و چې ستا او د الله په منځ کې و، اوس بل هغه ګناه دی چې هغه تعلق د څه سره ساتي؟ د انسان سره دی او بنده سره. نو بیا ورسره بل شرط دا ولګوه چې د هغه د دې حق نه به ځان خلاصې. څنګه به دې ځان خلاصې؟ وی فإن كانت مالا او نحوه رده الی، که مالی یا د مال په شان څه شی د چا نه اخیستی هغه به واپس ورکړي، دا پکې شرط دی توبه کې. او که چېرته بهتان یې پرې لګولی وي، بدنام کړی یي، نو یا به له موقع د بدل د اخیستو ورکړي یا به ترې بخښنه غواړي. اوس دا رور وایي چې ما د خلکو نه مالونه اخیستي دي، نه ما ته پته ده چې دا څومره وو، لکه چې ډېرو خلکو سره به یې دا کار کړی او نه راته معلوم دي او نه زه هغوی ته رسېدی شم. نو اولنۍ هغه طریقه دا ده چې یو خو به دې غالب ګمان سره دا مال یعنی حساب کی چې یعنی غالب ګمان یاره 100 روپۍ، لکه هسې مثال دله درکو، او ورسره به احتیاط وکړي. د ګمان سره احتیاط څنګه وي؟ لکه اوس دی وایي چې یاره 80 روپۍ به وي، کیدی شي د پلاني چې نوم احمد دی د هغه په ما باندې 80 روپۍ دي، کیدی شي لکه چې ورته نه دي یادي. نو دا غالب ګمان شو چې 80 دي، احتیاط دا دی چې 100 لیکه. غالب ګمان دی چې دی 80 احتیاط څه دی 100 لیکه. او داسې بیا د خلکو دا حساب تر دې چې د ده دا ذمه هغه فارغه شي. که چېرته یو سړی یریږي که زه دا مال دې کس له واپس ورکوم، نو زما او د ده په منځ کې اختلافات جوړېږي. او ما ته وایي چې ښه تا ما نه غلا کړی او تا ما سره ظلم او زیاتی کړی، نو خبرول لازم نه دي، مقصد د هغه ته مال رسول دي. که هغه په هره وسیلې سره ته رسې، که د چا په لاس یې وله ورکې، که بینک اکاونټ کې ورته ورړی، که بله څه طریقه کې، الغرض دا مال هغه ته رسول دي. سړی نشتي چې نشتي نو د هغه وارثانو ته مال ورکړي. مخکې ورځې کې ما سره یو کس میلاو شو چې زما والد صاحب د یو کس نه څه شي اخیستی او سامان یاد کړو، سامان اوس هم موږ سره کور کې دی.
نو اوس څه چلو ګو ما واپس یې کوي هغه سړی نشته ما بلکل یې څوک نشته وي زامن یې دي نه نو خو ما دا د هغه مال دی او مال چا ته پاتې کېږي زامنو ته پاتې کېږي د هغه زامنو له یې ویسه مال دا چې قصې غیر هغه سړی خو مړ دی وارثان شته که خپلوان شته هغوی ته به دا مال واپس کوي خو دلته ده په دې سوال کې دا مسله ده چې دی چې زه هغه کسان نه پېژنم یا یې رانه نومونه یې هېر دي یا نور اسباب داسې دي نو کوشش به وکړي د دې کس ته لټولو کس ورته میلاو نه شو دا مال به د هغه د طرف نه صدقه کړي په دې شرط که چېرته سباله دا سړی راغی او ته پته ولګېده چې تا د هغه مال خوړلی یا سباله ته هغه ته ورسېدې لکه اوسه پورې موږ ته پته نشته خو سباله دوه کاره وشو کیدی شي یا خو هغه زموږ نه خبر شو چې ده زما مال خوړلی یا زه د هغه مخې له ورغلم ولکه دا خو هغه پلانې دی نو بیا به له ته اختیار ورکوې په دوو کارونو کې چې یاره که ستا اجازت وي جو دغه صدقه ما ستا د طرف نه کړې ده که ته پرې راضي یو صدقه ستا د طرف نه شو که نه مال غواړې هغوی نه به صدقه دې کړې صحیح شو چې به صحیح شو وایي نه مال به راکوې بیا مال واپس ورکوې د دې خلکو دا مالونه اغستل ته معمولي خبره مه ګڼئ ورې رب العالمین به سره د یوې حساب کې ستا دې خلکو ته ووړي څه خبره نه ده دا هېڅ خبر نه په دې کې نرمي کوه په دې کې نرمي کوه موږ شی ورته کړی د خلکو هغه دړه خورو او خپله یاره د خلکو سره د پیسې حساب کوو زما چې تا ته دومره وبیا چې نو 2.5 روپۍ نه شوې نو نیم پکې ته م یادوي زما 1 روپۍ به راکړې او د نور هغه خوري او هغې له چې هیلې کمې جوړوي قسم طریقو سره به یې خوري او دا جو بس هغه نه جو هېر شو دا جو هغه پوه نه هغه پوه نه و هغه نه هېر شو تا ته پته نه و چې دا کار حرام دی لا بعضو پکې لا دا طریقه راویستې چې دوی به الله له سجا ورکړي دا وایي چې د عربو مال دی عرب خو لا مسلمانان دي ته ورسره لګیا دا کار کې د کافر سره هم دوکه دړاکه نشي کولی الا چې کله د میدان جنگ کې ورسره یو کافر تا سره جنگ کوي جنگ کې دوکه کولی شي هغه جدا مسله ده خو ته یو کافر ملک کې اوسېږي یا یو کافر تا سره مسلمانانو ملک کې میلاو شو او ستا سره څه جنګ څه نشته ته ده سره دوکې دړاکې نشي کولی چې یاره دا ولې ځکه چې کافر دی پاتې له مسلمان دا وي د عربو مال ولې عربو مال تا لپاره حلال دی چې خورې تا باندې مال حرام دی که هغه عربی دی او که هغه عجمي دی نو دې خبرو کې ډېر احتیاط کوي بچو له چې مال ګټئ نو پاک صفا مال بچو له لګئ چای کې شبهه نه دا بچی چې کله به پاک حلال مال باندې لوی شي که نه نو دا ډېر د کار خلک بیا او دا چې کله سړی په حرامو باندې کور ساتي نو نه بچی د کاري نه د کور د کاري په مخه اختلافات او جنگ جګړې او جاخې د هغې یو وجه دا حرام دي چې دا حرام خوري نو حرام کوم ځای نه برکت راځي ستا په کور کې او څومره خلک به تا ته خیرې کوي ستا په ژوند کې به سکون راشي بیا راشي تپوس کوي یاره بس دې ژوند کې هم څه چل دی نو څه چل څه دی چل دا دی چې تا پسې یو سړی د شپې لاس اوچتوي یو سړی فریاد کوي الله ته چې یا الله داسې یا الله داسې نو پردی مال چې خوري او د چا حق چې خوري نو بیا ځان دې ته تیار کا چې دې خیري وکړي الله ته او حدیث کې دا راځي چې د مظلوم د خیرو د الله په منځ کې پرده نشته معنی دا چې ډایرکټ الله قبلوي